بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل ته فارمولا سټیپ ان شاء الله په اخر کې وایو ډیټا ته راځو. په ډیټا کې اولنی سیکشن چې دا ګیټ ایکسټرنل ډیټا یې له بل پروګرام فرض کړه ډیټابیس دی په بل پروګرام کې جوړ کړی ده دغه نه ته یو ټیبل یو جدول ډایرکټ اکسل ته راوړل غواړې. داسې هم کېږي چې هغه ځای نامکمل ټیبل کاپي کې یا اکثره په نورو پروګرامونو کې ته داسې انتخاب نشي کولی د ټیبل لکه دلته یې څه کوې چې ټول په یو ځای راکاپي کړي دلته یې پیسټ کړي نو ته به بیا د دې نه استفاده کوې. ښایي د اکسس نه یې راوړې په انټرنیټ کې چېرته که خپله ویبپاڼه دي ډیټابیس دي وي د هغه نه یې رااخلې یا فرام ټیکس چېرته نوټ پیډ کې دي چې لیکل کړي دي ټیپ ډپسې والی جدول شکل دی ورکړی یا نور پروګرامونه هم شته اس کیو ایل سرور وغیره وغیره. خو موږ او تاسو دا یو هم نه لرو بغیر له اکسس نه. د اکسس یو ساعت شروع ده 1:30 بجې شاوخوا نو هلته موږ یو څه ډیټابیس یې جوړ دي لږ لږ کار هم کې کړی ده د هغه نه زه یو ټیبل جدول دلته راوړل غواړم نو دې باندې زه کلیک کوم اکسس ورته چې فایل دې چېرته سیف ده زه ورته وایم چې ته لاړ شه ډاکومنټس ته په دې کې دا د اکسس آیکن ده زه ورته وایم چې ته ډیټابیس 8 ورته وایم دغه راواخله اوپن یې په دې کې دغه ټیبل دي ځینې کیوریانې دي پکې ته کوم یو رااخلې زه ورته وایم چې ټیبل 3 اوکې ټیبل 3 دلته راوړه خو بیا تا نه پوښتنه کوي چې select how you want to view this data in your workbook. دلته څه رقم لیدل غواړي ټیبل په شکل پیوټ ټیبل په شکل پیوټ چارټ په شکل موږ تاسو په انزرټ کې پیوټ ټیبل او پیوټ چارټ ویلې یا صرف لینک جوړ کړه لینک کار نه ورکوي. ښه بیا دغه ورته ټیبل صحیح ده په دې کې جدول په شکل دلته راوړه هلته هم جدول ده. ویر ډو یو وانټ ټو پوټ د ډیټا دغه معلومات کوم ځای کې ته کېږدم په ایګزسټینګ ورک شیټ په دغه شیټ کې که نه نیو شیټ په نوي شیټ کې پراپرټیز ته بیا راځو کې کوی په هغه کې دا لیکل موږ هلته کړي وو ډایرکټ ټیبل په شکل دلته راوړل ګوره تاسې ورته وګورئ ټیبل ټولز هم پاسور راغله. بیا راځو ډیټا ته ریفریش ته کار کوي په دې وخت کې چې تا راخلاص کړی دا په هغه ډیټابیس کې په دې ټیبل کې چا نوي معلومات اضافه کړل نو هغه تر څو دلته نه راځي تا ریفریش کړی نه یا یې چې بند کړي بیرته یې راخلاصوي بیا راځي ریفریش آل ریفریش سټیټس ټول د ریفریش لپاره استعمالیږي. زه راځم کنیکشن پراپرټیز ته خصوصیاتو ته کنیکشن نیم چې دا ډیټابیس 8 هلته ډیټابیس 8 په نوم باندې هغه فایل و د هغه نه موږ او تاسو ته هغه سره موږ لینک جوړ کړو. بیا یوزیج استعمال د سره کمې ریفریش کنټرول یا خو داسې وي چې موږ او تاسو دلته ریفریش باندې کلیک کوو اضافي معلومات نوي معلومات دلته پکې راځي. بل چې دا په دې کې دغه ځای هم تاسو سیټینګ ورته کولی شئ انیبل بیکګراؤنډ ریفریش د پردې تر شا دې په خپله ریفریش کېږي په اتومات ډول خو دلته بیا وخت نه ده معلوم په دې آپشن کې چې کله به ریفریش کېږي. که دا آپشن چې فعال کړي ریفریش ایوری 60 منټس یو ساعت پس یا ته وخت ورته کمولی هم سي چې 5 منټه پس دې په خپله ریفریش کېږي. ښه بل آپشن ده پکې ریفریش ډیټا وین اوپننګ د فایل چې په داسې وخت کې دا معلومات اضافه کوه ریفریش کوه چې کله دا فایل بند کړم بیرته یې راخلاصوم. بیا آپشن بل هم ورسره ده ریموو ډیټا فرام د ایکسټرنل ډیټا رینج بیفور سیوینګ د ورک بک. دلته کې چېرته لیکل وي دا جدول کې لیکل اضافه سو دا لیکل د ډیلیټ کړي چې کله ته سیو کوې سیو کول نه مخکې دا لیکل باید ډیلیټ شي دا نوي لیکل دلته پوسټ شي اضافه شي او دا نور چې د نیټورک نه دي کې چېرته لیکل رااخیستي دی هغه پورې مربوط ده ځکه غیر فعال ده. ډیفینیشن ته که تاسې راسئ نو کنیکشن فایل په کوم ځای کې سیف ده دغه ډیټابیس 8 یا سی کې یوزرز فولډر ده په هغه کې الفلا په نوم ډاکومنټس کې ده بیا ډیټابیس 8 په نوم ده او دا لینک چې جوړ څه دومره کوډینګ دی دې تر شا او موږ او تاسې په اساني سره یو څو کلیک سره دا کار وکړو. د څه شي په شکل دی راوړی ټیبل 3 نه موږ او تاسې اړیکه جوړ ده. اوکې ښه صحیح شو په دې باندې هم ځانونه سره پوه کړه. اوس راځو کنیکشنز ته دا 2003 افس په سټایل کې ده. ګوره یو لینک موږ دلته جوړ ده ایډ که یو بل لینک هم جوړ که بل ټیبل سره بل ډیټابیس سره ورسره په دې کې ریموو که ده د لینک ختم که ټیبل به دلته پاتې شي خو لینک به یې ختم شي. پراپرټیز ته که لاړ شي هماغه پراپرټیز بیا راوړي
او ریفریش دلته په دې ځای کې دا دلته د هماغه اپشن دی دغه پراپرټیز هلته هم ښکارېده چې کله ماغه ټیبل سټایل انتخابوو نو دغه پراپرټیز هلته په اوکې بټن سره په څنګ کې لیکلي هلته مې پرېښود هغه دلته هم تاسې لیدلی شئ can name it شي دا ډیټابیس 8 ډیټا فارمیټینګ د څه رقم وي لیاوټ څه رقم دی ښکاري که په دې کې آپشن دا انکلوډ رو نمبرز په ایکسل کې رو نمبر وي 1 2 3 4 5 6 په خپله چې ورته لیکلي په ایکسس کې نه وي نو غیر فعال هم ځکه ده چې هلته ستنه که تی فعال هم کې نو شي به راوړي هلته خو ستنه رو نمبر پریزرو کالم سارټ فلټر دا وګوره فلټر هم په لګولی په اتومات ډول که هلته زه دغه سیټینګ ته تللی دا مې تر لرې کړی بیا به یې نه رااخیسته دا فلټر مې بیا نه وکړ ایډجسټ کالم ویډ د کالم پلنوالی په خپله عجز یې که موږ تاسې عجز ورته وایو که نه عجز یې که په خپله هلته ګوره لیکلو مطابق دې کې لیکل کم دي دې کالم پلنوالی کم ده دې کې زیات دي دې هغه مطابق اضافه شوی ده زیات پریزرو سیل فارمیټینګ دا ګورې هغه ډیزاین سټایل هم د ټیبل رااخیستی ده که دا چېرته غیر فعال کړی وي موږ بیا به نه راځي ښه if the number of rows in the data range changes upon refresh که چېرته ته ریفریش باندې کلیک کړي یا د معلومات په خپله په اتومات ډول ریفریش شي او معلومات اضافه شي نو بیا درې اپشنې دي پکې insert cells for new data delete unused cells یا دا حجرې چې کومې دي تر دغه ځای پورې ټیبل جوړېږي ښکته چې راځي نوي معلومات فرض کړه 2 روګانې اضافه شولې نو دا حجرې یې ډیلیټ کړه که څه لیکلي وي پکې هغه به هم ډیلیټ شي فعلا دغه اپشن ورته انتخاب هم ده او نوې حجرې به انزرټ شي لکه موږ او تاسې بس هوم ته لاړو به انزرټ هم نوې حجرې انزرټ کولی سیلز نو هغه لیکل به ډیلیټ کړي ته ځاړو دویم انزرټ انټایر روز فار نیو ډیټا کلیر انیوز سیلز یو خو دغه حجرې دی اولني سره ډیلیټ کېږي او نوې انزرټ کېږي د دویم آپشن سره مکمله رو انزرټ کېږي که دې طرف ته بلې صفحې کې څه لیکل هغه به مو سره ډیلیټ کېږي بیا مکمله رو دا ښه آپشن نه ده ځکه نه ده چې که دلته د تا نور لیکل کړي وي هغه بیا ورسره ګډوډېږي overwrite existing cells with new data clear unused cells یعنې نوې حجرې مه انزرټ کوه صرف دا لیکل تر ډیلیټ کړه په دغو کې لپاسب کې ولیکه ښه آپشن دغه اولنی ده اوکې به له دې نه وروسته راځو 60 موږ تاسې ویلی که نه ترتیب یې کړه A to Z Z to A یا که په عددونو کې ودرېږي د کمو نه تر زیاتو د زیاتو نه تر کم همدارنګه فلټر په فعال د هوم کې موږ تاسې ویلی د بیرته تر لرې کا یا بیرته فعال کا له دې ځای په اپلای کولی سي هم ګورو هماغه رقم د هغه پسې وګورئ کلیر بټن دلته هم شته که په اپلای کړی دی هلته هم وي ری اپلای بټن هم مهم شی چې ده په دې کې هغه د ایډوانس فلټر او تاسې په دې کې زده کوئ هم د زده کړې شی چې ده ډېر مهم هم چې د هغه ایډوانس فلټر ده دې ته متوجه سئ چې دا زه دا هغه به ډیلیټ کړم راځو دلته د یو فایل نه زه لیکل راوړم فرض کړئ تاسې ډیټابیس ده کنټرول سی کاپي مې کړه دلته یې پیسټ کوم متوجه اوسئ کورنۍ وظیفه تیاره ورسره ده دغه جي ده ښه بیا دغه هیډر د هیډینګ څه ده ډبل دی چې نه کنټرول سی کاپي به یې کړئ دلته به یې پیسټ کړئ او لږ لاندې بلې حجرې کې بیا هم پیسټ کړئ ښه اوس به لاړ شئ ویو ته میکرو ته فکر خو همدا ورته ډیزاین دې جوړ کړه نو میکرو ته به راسې ریکارډ میکرو ته څه نوم ورکړه یا شارټ کټ ورکړه دغه ځای کې ورته کلیک کړه زه ته چې نوم ورکوم نوم خو باسې هم ورکړه شارټ کټ هم ورکولی سې دې ته زه نوم ورکوم فلټر یا سرچ او اوکې کوم ریکارډینګ شروع نو اوس به راسئ ډیټا ته او په ایډوانس فلټر باندې به کلیک کړئ ګوره دا ډیزاین هم جوړ کړه میکرو ته لاړو میکرو په یو نوم باندې سټارټ کړله را به سئ بیا ایډوانس ته ښه څه وایي کلیک دی غلط ځای کې کړی ده دلته به ورته کلیک کې به دې لیکلو کې ډیټابیس په منځ کې ټیبل کې او را به شي ایډوانس ته انتخاب یې په خپله بیخي صحیح وکړه د اول اپشن کې انتخاب کېږي دې ځای کې چې کلیک کوي یا به دې باندې کلیک کوي او په خپله به د دې سره ټول انتخاب کوي دویم کرایټیریا یا سرچ به کوم ځای کې کوي دلته به ورته کلیک یا به دې بټن باندې کلیک کړي او دغه پاس رو به هم انتخاب کړي او سره سره یوه رو به بله هم انتخاب کړي
دې کې تاسې غلطي وکړئ بیا به کار نه کوي داسې یو سیسټم جوړو لکه څنګه چې تاسې په هغه د هغه نمرې ګورئ د کانکور چې بټن باندې کلیک کې آی ډي دې ورکړي درته ویښي نو که دې سیسټم کې تاسې څه غلطي کړې وي به کار نه کوي بیا راځو دا آپشن کار نه کوي نو ته به د دویم آپشن انتخاب کړي دلته به دا هم کار شروع کړي دلته به کلیک کړي یا به دلته کلیک کړي یا بیخي دغه کې کلیک مه کوه د مینس کې کلیک کړه د بټن باندې مه کلیک کوه ښکته داسې دا ځای انتخاب کړه زیات څومره زیات انتخابولی شي یو لیکلو نه زیات انتخاب که پروا نه کوي دا آپشن مه ورسره فعاله وه یونیک ریکارډ ځان لي ځکه کېدای شي دواري څوک کې راغلی یو نوم به دې چا وي کېدای شي نه چې بیا هغه تر لرې کړي که دا فعال کوي بیا تکراري نه پرېږدي ورته هم چې بس دغه دې هم غیر فعالي وکړي الیکل دلته راغلی اوس به تاسې لاړ شئ ویو ته او میکرو به سټاپ کړئ بیا به راسئ انزرټ ته او شیپس ته یو شکل به راواخلی بټن به د دې نه موږ او تاسې بټن جوړو دې ته یو ښه ډیزاین انتخاب کړئ رایټ کلیک ایډ ټیکس دې کې لیکل وکړئ ورته سرچ بټن ده فرض سرچ د ریکارډ او دې باندې به اوس رایټ کلیک کوئ اساین میکرو میکرو هم جوړه وه که نه سرچ په نوم باندې دې باندې به کلیک کړي اوکې به یې کړي اوس چې دلته راسي فکر هم ده ورته اوس زه غواړم 12 نمبر آی ډي وال کس لیدل غواړي رجسټریشن نمبر یا اساس نمبر چې هر شي وي زه ورته وایم چې ته وښیه 19 نمبر دې بټن باندې به کلیک کړي دلته یې درته ښیي داود ده نومیږي اکسل پروګرام کې داخله کړې فیس هم راوړه بل کس ورته هم چې 14 نمبر وکړه شعیب نومیږي وینډوز کې داخله کړې 950 فیس هم تیار راوړه په نوم باندې معلومه نوم باندې زه ته هم چې ما ته وښیه اکرم یوم نمبر آی ډي ده ورډ پروګرام کې داخله کړئ بیا ورته مدیر صاحب درته اجتماع ته وښیه د وینډوز کسان راته وښیه بیا درته اجتماع ته د اکسل کسان وښیه یا په دې کې د 1000 افغانۍ فیس چې راوړي هغه کسان ټول وښیه یا 900 افغانۍ فیس چې راوړي هغه ټول وښیه ښه که چېرته دا تاسې سیو کوئ بېرته چې را خلاص کړئ دا به بټن به کار نه کوي دا یو غټ مشکل ده د دې مشکل نه بچ کېدو لپاره تاسې به دا سیو کوئ کنټرول اس سیو نوم به ورکوئ فرض کړه نوم ورکومه ایډوانس فلټر ډاکومنټس کې ورته وایم چې سیو کا خو سیو ایز ټایپ ته به راسئ او میکرو انیبلډ اکسل میکرو انیبلډ میکرو هم کې استعمال کړه که نه نو میکرو انیبلډ ورک بک به انتخاب کړئ دې باندې به کلیک کړئ XLSM یا ډایرکټ دلته هم تاسې ایکسټینشن ورته بدلولی شئ ا د ایکس په ځای ایم ورته ولیکئ بیا به هم کار کوي خو کله دې ځای انتخاب کړئ چې بله مشکلاتو خلاص یئ او سیو به یې کړئ بند یې کړه بېرته را خلاصئ ډاکومنټس کې وو که نه آیکن ته فکر ده بدل ده د نور نه زه به د آیکن یې لږ ته غټې کړم وملیده آیکن یې له نور نه بدل ده نو دې را خلاصوم بټن کار نه کوي اوس هم صرف هغه د انیبل کانټینټ باندې به کلیک کوي د هغه نه وروسته بیا کار شروع کوي میکروز هیو بین ډیسیبلډ میکرو صرف کې ډیسیبل شوې ده په دې باندې به کلیک کوي انیبل باندې انیبل به شي بیا زه نوم آی ډي چې ورکوه 5 نمبر ډایرکټ بیا کار کوي نو بل آپشن چې ته په دې کې هغه هم وایو ټیکسټ کالمز او ریموو ډوپلیکیټ د نور کې بیا بیخي ډېر کار د پاره یو کې
دا ډېر مهم درس دا تاسې کورنۍ وظیفه هم ده دغه رقم به تاسې یو اډوانس فلټر را جوړوئ د راتلونکې شنبې پر ورځ به تاسې امتحان ده بله ورځ بیا یکشنبه راځو ټیکسټ ټو کالمز ته چې دا څه کار کوي که تاسې د ورډ امتحان ورکړی که تاسې هفتې پر ورځ دی بل یو کلاس هغه مې ذهن ته راغی نه د ورډ معافوي د ورډ امتحان مال که تاسې نه دی ورکړی فرض که په د یوې حجرې کې تا لیکل کړي دي چې دې پکې لیکلی علي دې پکې لیکلی ولي دې پکې لیکلی خان دې هم لیکلی کریم دې هم لیکلی سلیم دې هم لیکلی په دې ټولو کې ما اوس کامه ورکړه د علامې بعضې کې سپیس ده بعضې کې فرض کا سیمی کالن ده په بعضې یو نیم منځ کې دلته سوالیه نشان ده یو بل نوم هم لیکلی ده فرض کا جان ته غواړې چې داسې یو سیسټم جوړ کړي چې دغه چې دلته لیکلي دي دا دې د هر یوې ځان ځان ته حجرې کې دغه طرف ته ولیکل شي نو دې باندې به کلیک کړي را به سي ډیټا ته او ټیکسټ ټو کالمز دې باندې به کلیک کړي اول د فکسډ دویم طریقه د ډیلیمیټر ټیم د فکسډ اول وکړه نیکسټ یې په دې ځایونو کې به کالم ولګېږي ورته وایم چې بیخي صحیح ده نیکسټ یې کړه ښه هغه موږ تاسې نمبر فارمیټ ویلو ټیکسټ ده ډیټ ده که څه ده صحیح ده هغه موږ هسې هم جنرل کې لیکلی جنرل به یې پرېږدئ او فینش به یې کړئ خو دې کې یو مشکل ده چې دې کې دغه سوالیه نشان کامه او سیمی کالم سره پاتې شول که غواړئ دغه هم تر لرې کړي انډو بیا به راشي دغه ټیکسټ ټو کالمز ته ډیلیمیټډ به انتخاب کړي نیکسټ به یې کړي ښه اوس کامه ښکاري که نه ټیپ خو موږ نه ده پکې ویلی سیمی کالم چې چېرته وي هلته به یو کالم جوړ شي کامه چې چېرته وي هلته به یو جوړ شي ګوره کامه ختمېږي دغه په ځای لاین راځي سپیس چې چېرته وي سپیس خو په هر ځای کې ده خو سوالیه نشان پاتې شي هغه دلته آپشن نشته پکې دې باندې به کلیک کړي دلته به سوالیه نشان درته ولیکي نیکسټ به یې کړي بیا هماغه جنرل به انتخاب کړي او فینش به یې کړي هلته اوس تاسې وګورئ هغه علامې هم تر لرې کړه له دې نه وروسته ریموو ډوپلیکیټس موږ تاسې ویلی ده په ټیبل کې مو هم ویلې زه راځم دلته دغه فایل به ځم چې درنه ګډوډ شي له دې وجې به زه داسې کار وکړم د نومونه به یو څو دانې کنټرول سی کړم او کنټرول ان یو بل فایل کې به یې دلته پیسټ کړم ښه په دې کې چې کوم نومونه تکرار شوي وي هغه تر لرې کړه موږ تاسو ټیبل کې دا ویلي یو علي په نوم باندې علي په ورډ کې علي په ورډ کې او علي په ایکسل کې داخله کړې ښه په دې کې چې کوم تکراري هغه لرې کړه ریموو ډوپلیکیټس سلیکټ آل ټول انتخاب کا ان سلیکټ آل ټول نه ټیک مارک لرې کړه یا ټول انتخاب کا اوکې کوي په دې کې دوه تکراري وو علي مخکې مو په ورډ کې دوه نور پروګرامونو کې هم چې پروګرام یې هم یو شی و نوم هم او فیس هم بیا ورته هم چې تر لرې کړه دې نه ډوپلیکیټس تکراري تر لرې کړه خو صرف چې اول کالم او سی او ډي کالم سی کالم دغه د نوم او پروګرام یې صرف تکرار شوي اوکې که دا هم دغه رقم ورته هم چې صرف نوم یې تکرار شوی اوکې که نو په دې کې تاسې وګورئ 4 کسان یې تر لرې کړل 4 وارې علي لیکلی 15 وارې لیکلی وي 4 وارې لرې کړئ یو یې پرېښود په ټیبل کې هم ویلی ده پسې تاسې بیا هغه لیدلی شئ او ډیټا ویلیډیشن کنسالیډیټ او دې نه مخکې به انشاءالله کې ژوند بیا بله ورځ کار